السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په چم وي. قدرمنو که چېرته تاسو واتس اپ استعمالوئ او په واتس اپ کې تاسو داسې یو چا سره میسیجونه کوئ چې هغه تاسو نه غواړئ چې تاسو سره خوا کې ناست کس پوه شي چې یاره زه دغه کس سره میسیجونه کوم. د مثال په تور دوستانو ګورئ زه واتس اپ ته ځم چې کله هم زه واتس اپ ته لاړم ګورئ زه یو چا سره دلته میسیج کوم صحیح ده او دلته ګوره د هغې نمبر هم راځي اوس کېدای شي د هغې نوم وي سمه ده اوس دا ما نه دی سیف کړی ځکه نو دوستانو تاسو دې سره میسیج کول غواړئ تاسو غواړئ چې ما سره خوا کې ناست کس هر څوک چې وي زه غواړم چې هغې ته دا بالکل ښکاره نه شي چې زه چا سره چیټینګ کوم. د مثال په توګه دوستانو ګورئ دا وګورئ دا بدل شو کینګ آف د روډ سره زه خبرې کوم. د مثال هر څوک چې وي تاسو کولی شئ دا اټومیټیکلي بدل کړئ. څنګه تاسو بدلولی شئ ګورئ چې کله اوریجنلي شي نو بیا دلته زه دا کولی شم. څنګه دا تاسو بدلولی شئ ډېر اسانه ده ډېر اسانه طریقه ده. دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګورئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دا به تاسو دوستانو پلی سټور کې نه پیدا کېږي سمه ده. صرف دغه لینک نه تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. دا هایډ چیټ نامه ده چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړه نو دلته وګورئ دا زه سټاپ کوم اول دلته تاسو ته ښکاري کسټمایز په دې کسټمایز باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ صحیح ده. انټر ا فیک نیم دلته به تاسو نوم ورکړئ چې هر یو نوم تاسو غواړئ چې هلته دې شو شي. د مثال په طور زه خپله نامه ورکوم صحیح چې کله هم دا تاسو ووهلو نو دلته به تاسو دلته وګورئ د دې سایز چې دا څومره وي دا چې څومره تاسو ایښودل غواړئ اکثر زه وایم 2 ښه وي صحیح ده دا برابر وي 2 یا 4 چې څومره تاسو ته راغی ستاسو د موبایل په مطابق هغه تاسو ته فټ کېږي. د هغې نه پس دلته آیکن وګورئ دا آیکن هم تاسو کولی شئ چې چینج کړئ. د چې عکس تاسو غواړئ هماغه عکس ورته کېږدئ سمه ده. اوس دلته چوز آنلاین سټیټس د مثال په طور دلته ګورئ تاسو ته راځي کله کله چې آنلاین راځي ټایپینګ چې یعنې څه لیکل کوي لیکل راځي او ایم ټیپ نو زه د مثال په طور ټایپینګ دلته ګورئ ټایپینګ یعنې لیکل کوي چې کله هم دا تاسو دی به دا به په تاسو سیف کړئ په دې سیف باندې به راشي او دلته دننه واپس شي بیک به شي. چې کله هم تاسو بیک لاړئ دلته به تاسو په دې سټارټ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ دا به بند کړئ سمه چې کله هم دا تاسو بند کړئ تاسو خپل واتس اپ ته راشئ ګورئ زه یو چا سره کله هم خبرې کوم ګورئ اټومیټیکلي دا بدلېږي ګورئ تاریخ زیات شو او ټایپینګ دوستانو تاسو دلته ښکاري دغه نښه تاسو ته راځي دا وګورئ د ډسکټاپ ته ځم دا وګورئ دغه نښه دا صحیح ده. نو چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به هغه راشي اټومیټیکلي ګورئ دا راغله اوس ګوره میسیجونه تاسو کولی شئ چا ته به نه ښکاري چې هلته چا سره میسیجونه کوي بېرته دا ووایه اټومیټیکلي به دا ورکېږي. نو دوستانو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعا باندې کې مې یاد